بسم الله الرحمن الرحیم. نن ویډیو کې به موږ دا وایو چې یاره کله موږ یو نوی راوټر والو نو هغې ته به دننه ورننوځو څنګه. د هغې دپاره زموږ سره طریقه دا ده چې کنسول کیبل به موږ د ځان سره راوالو او د کنسول پورټ په ترو به زه له راوټر سره کنیکټ شم او یو پوټي سافټویر دی هغه به موږ انسټال کړو او د هغې په ترو به موږ ورننوځو. اوس دا طریقه به کوو څنګه. په دې کې زموږ سره دا ډیوایسز دي، نیټورک ډیوایسز دي، دا راوټر دي. سپوز د دې نه ما یو راوټر راواغستو. اوس دا راوټر کو تاسو ګورئ نه د دې خو دا لاجیکل شیپ دی. فزیکلی کو پرس که موږ دا وګورو دلته کې د فزیکلی شیپ کې هم موږ دا کتلی شو. دا زموږ سره اکچولی راوټر په دې طریقې دا زموږ سره راوټر دی. ټیک شو. اوس دا راوټر چې دی که نه اوس دا راوټر کو تاسو وګورئ که نه دا انسپیکټ فرنٹ رایټ کلیک انسپیکټ فرنٹ باندې کلیک کړئ. په فرنٹ باندې دی دلته کې موږ نور هم کارډز لګولی شو لکه سیریل انټرفیس ګیګا بیټ انټرفیس او دا پکې خپل ګیګا بیټ انټرفیس وي. او که موږ ریر وګورو نو په بیک سایډ باندې په دې باندې په دې طریقه باندې دا چې کوم راوټر زموږ سره دی. اوس تا سره به یو سیسټم وي. موږ به د دې نه یو سیسټم راوالو. دا به زه کراس کړم. ټیک شو. اوس به موږ یو سیسټم راوالو. دلته کې به این ډیوایسز ته راشو. سپوز دا زما سیسټم دی. دا ما راواغستو. دا سیسټم راغی. ټیک شو. کنسول کیبل به موږ راوالو. ټیک شو. اولنی کیبل کو تاسو وګورئ که نه دا کنسول دی. دا کنسول کیبل چې تاسو راوالی دا به اولنی کار دا وکئ. دا به په فاسټ RS 232 چې کوم پورټ دی په دې کې به یې کیږدئ کنسول کیبل. بیا به لاړ شئ د دې د ریر ته. دا به زوم کوئ. په دې کې کنسول دا کنسول پورټ دی. دې ته به لاندې لیکلي هم وي چې کنسول دی او ته کنسول لیکلی دی. په دې کې به دا پورټ کیږدئ. دا کیبل چې دی دا څه شو کنیکټ شو. اوس به تاسو خپل سیسټم ته لاړ شئ. دا زموږ سیسټم دی او تا په سیسټم کې یو سافټویر دی پوټي ورته وایي. اول زه تاسو داسې وښیم. دا پوټي دی زموږ سره. دا ما پر خپل سیسټم کې دا انسټال کړی دی. دا پوټي به تاسو انسټال کړئ. دا پوټي به تاسو راوالئ. په سیریل کې به کلیک کړئ او تاسو به په خپل سیټینګ کې وګورئ چې دا ستا سره دا کم کنسول چې تا انسټال کړی دی دا کام 1 دی 2 دی او 3 دی. یا به کام 1 وي یا به 2 وي یا به 3 او سپیډ به 96,000 ساتئ. دا چې کله اوپن کړئ الان سات خو چونکې څه شته نو چې کله دا تاسو اوپن کړئ که نه دا سیریل تاسو اوپن کړو نو دی به ډایرکټ کنیکټ شي د راوټر ته به ورننوځي. بس as simple as that. ټیک شو. نو دی به تا ته بس د راوټر انټرفیس به تاسو ته راواړئ. اوس دی به موږ په پیکټ ټریسر کې څنګه کوو. پیکټ ټریسر کې تاسو کله سیسټم ته لاړ شئ. په دې سیسټم کې زموږ سره دا چې کوم ټرمینل لیکلی شوی دی که نه دا زموږ سره کنسول پورټ دی. پوټي سافټویر د کنسول پورټ په ترو دی باندې تاسو ګورئ 96,000 پکې راغی. باقي به په خپل ځای باندې لکه ډیټا بیټس په 8 and so on دا به اوکې کوئ. دا څو ګورئ چې تاسو اوکې کړو که نه نو دی په اصل کې راوټر ته ورننوت. دا زموږ سره راوټر ته راغی. اوس په راوټر کې تاسو کوم کار کول غواړئ هغه پکې کولی شئ. نو په دې طریقه به موږ د کنسول پورټ په ترو باندې راوټر ته ورننوځي.